افغانستان په پرله پسې ماتو کې د زیمبابوې ریکارډ مات کړ. سلام امینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. افغان لوبډلې او لوبغاړو چې په تیر کې مثبت ریکارډونه جوړ کړي وو، اوس دا نړیوال جام د افغانستان لپاره ښه نه دی. د مورګن 19 شپږیزې، د انګلستان 25 شپږیزې، 390 منډې او د مورګن 140 منډې جوړول پر افغانستان د یوې لوبډلې ریکارډونه دي چې په روان نړیوال جام کې جوړ شول. د محمد شامي لخوا په وروستي اور کې د هټریک ترسره کول بل ریکارډ چې د هند لخوا پر افغانستان جوړ شو. د شاهین افریدي لخوا د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې 4 وکټې اخیستل پر افغانستان د پاکستاني 20 کلن بالر ریکارډ شو. د نیوزیلندي توپوهنې آلراونډر جیمی نیشم لخوا له افغان لوبډلې د 15 وکټو اخیستل د هغه لپاره د نړیوال جام بیسټ یا غوره توپ اچونه وه. د افریقا او نیوزیلند لخوا په 9 وکټو لوبه ګټل د نړیوال جام نور ریکارډونه دي. د دې ریکارډونو سربیره یو بل منفي ریکارډ چې افغان لوبډلې ترلاسه کړ، هغه په نړیوال جام کې سر په سر د 8 لوبو پیلل دي. تر اوسه په نړۍ کې یو لوبډله هم داسې نه وه چې هغې د 8 لوبې په پرله پسې ډول بایللې وي. افغان لوبډلې د ډیرو لوبو په بایللو سره د زیمبابوې د نړیوال جام د بایللو لوبو ریکارډ مات کړ او زیمبابوې په دې ریکارډ کې اوس دوهم شو. زیمبابوې په 2015 کال نړیوال 500 جام کې 7 لوبې په پرله پسې ډول بایللې وي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 2 بجې د جولای په 4 نیټه خپله د نړیوال جام وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. ډېر احتمال شته چې افغان لوبډله نه هم ماته هم وخوري. افغان لوبډله په نړیوال 500 جام کې تر اوسه په وروستۍ ځای کې ده او مخ په بره یې حرکت نه ده کړی. که افغان لوبډله د جدول وروستۍ ځای سره له نړیوال جام بهر شي، دا به د دې لوبډلې یو بل منفي ریکارډ وي. نو دوستانو، تاسو هم دعا وکړئ چې الله دې وکړي چې دا ریکارډ هم جوړ نشي او خدای دې وکړي چې دغه 9مه لوبه دې افغانستان د ویسټ انډیز څخه وګټي. او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.